دا جمع دي. زه چې السلام علیکم ورحمت الله کوم نو په دینیت کې به ملایکې م راولم او دا صف کې خلک به م راولم چې داسې صف ته وګورم را سره به هغه دلم ولاړي چې ښځه ټول سړي بویي نو زه به هغه ته هم ویم چې السلام علیکم ورحمت الله کوم ویم به که نه به دا زه چې د جمعې مونځ تر اوسه پورې مې باقي ساتلی دی ما پسې سم سړي راځي تاسو ټول دا شیخان میخان یې ښه خدای خبر په کیاره بلا چې یې ښه ښکارئ کنی اوسه پورې که د دغه زن طلاق امام زه ویم دا جومات هم پرېښود زما د جومات له غوړ سړی راځي نه چې یو جمعه راشي یو ستن ورته ووامه بیا تښتي شرم وکړي حیا وکړي قرآن نن زمونږ د لاسه شرمېږي لګیا زمونږ د لاسه قرآن کې دې قرآن کې خدای ویلي که نه چې ښځو ته ووایي چې په کور کې کښېنئ خدای ویلي که نه دي ویلي نو چې د چا ښځه کور کې ناسته ني او بار ګرځي د هغه په دې جمعو کې منځونه کي اندازه کوئ نن هغه قرآن مونږه رسوا د زمانې نو عزیزانو عرض مې دا والله العظیم درته وایم چې دې وخت کې مونږ دا څه کوو دا دین نه دی دین هغه دی چې امتحان در باندې راشي دا بله ورځ یو سړی راغی ویل ښځه مې ده زه ورته یم پرده کوه پرده نه کړي مال طلاق یې که په دې ټکي یو دوه درې که ښځه یې راپسې راله ویل تا زما مېړه ته ویلي چې طلاق یې که مال یا کور کې نه یا دې پې پرېږدم ویل بورکه به جوړه کم بیا که بار ځم خیر دی ملکه بورکه کې ووتیم پرېږدم بېتې او طالبان در پسې راولم او ډنډت کوم دی پې اندازه کوه په شرمونو چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه چې لږ په خېټه موړ دی وعزیزانو دا خو کلیر کټ آرډر دی د قرآن صریح حکم دی قرنا عزیزانو په عظیم قهر اخته نو بیړیم غر که دروره که په دغسې مولیانو جنازې کوئ م غر کې دا نکاحونه هم په خپله تړئ او جنازې هم په خپله کوئ هر مړي ته چې ودرېږي 4 زره په الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایه السلام علیکم ورحمت الله وایه بس جنازه وشو نکاح چې تړئ هلک کېنه یو د جنۍ پلار ته وایي دا لور دې دله ورکړه به وایي قبوله مې کړه مبارک شه نکاح وکړو په دغه نکاح دی که نور څه پکې شته لکه وایه ته هم تازه مولا یې نور څه پکې شته لور پلار ته وایه د خنزیر بچیه دا لور دې دله ورکړه اب وایي چې ور مې کړه هغه هلک حرامي ته وایه قبوله یې کړه اب وایي اوجي هزارو کېږه بوځای بیا به دا د شاخی تاخی زامن چې دي د سوټمارې زامن ډولۍ سره به روان یا لا دغه ته یو ویړه خدای دې د پښتون بنیاد دلته وباسي چې چېرته ګوټو بني دا شرمي دي کراچۍ کې هم میمن مسجد کې مولانا یوسف بنوري راغی او مازدیګر ټایم کې نکاح وتړلو کجورې تقسیم شو او خبره خلاص شوه په ریوند کې وګوره په زرګونو سوونو نکاحونه په کال کې تړلی کېږي بس جینکۍ د هلک کور ته واستي او نکاح وشو بس خبره خلاص شوه دلته به د خدای وګئ کوروانې به په قرض پیسې الي روټۍ به کوي چې دا خلک به څه وایي مال خلک دي